موتر تیلر ببینیم که گاز 66 کشف میکنه. اون موترها بسیار بله واقعی است، به خاطر که باران شد. یعنی 240 کیلومتر لاره پاتې ده چې مزار ته ورسیږو. موږ نه مزار ته ځو او نه دلته پاتې کیږو، فقط د دې غره نه اوړو. سحر بخیر، صبحتان بخیر، شب بخیر. دنی گوشه گذشت و خیلی یک شب خوب بود. وروره ما خو تاسو ته لاره در ښکاره کړه چې لاره هغه خواته سیل راغلی و، زموږ پرېښولم، تاسو دغسې رالاست. دا کم کار دی تاسې ما سره وکړئ. نیم ساعت کېږي بیا روان یم اوس نه پسه نه که ته راغلی دی چې پورې هماسې به بېرته لنډ تللی وي کور ته. عبدالله څه شی جوړې؟ دغلته د دیګ لپاره یو ځای جوړ کړو. نغری جوړې؟ برابر او نغری ورته جوړوم. دا دغه ځای کې بیا کبله نه و، ځکه مې دغه ځای انتخاب کړه. دا واښه نه و، شنه واښه. سلامونه، وخت مو بخیر. په دې هیله چې روغ رمټ اوسئ. زه په کندوز کې یم او غواړو چې دا ځل د کندوز یو بلې سیمې ته چکر ته لاړ شو چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د چوچال په نوم باندې یوه سیمه ده چې واقعا زړه راښکونکې ده. ما یې صرف ویډیوګان لیدلي دي، خو دهی برنامه میخواهیم که به منطقه چوچال ولسوالی چهاردرې ولایت کندوز بریم. ما فقط ویدیوهای از اینجا را دیدیم و شما دهی برنامه زیبایی‌هایش خواهد دیدین. مسئله مهمی است که امروز هوا بسیار خوب است. پیشتر باران میبارید، فکر میکردیم یک طوفان میاد، ولی حالا آفتاب است و پشت سر ما را میبینیم که ابر چقدر تیره است و واقعا یعنی احساس از این میشه که شاید هوا بازم تغییر کنه. سلام برسه خدمت تمام دوستا. واقعا یک منظره خاص و بخصوص جای تعجبشی است که موتر تیلر ببینیم که گاز 66 کشف میکنه. اون موترها بسیار بله واقعی است، به خاطر که باران شد و این حالت دیگه را به خود گرفتی کوتل، یک کم گلک و لای و لشم شد، به او خاطر دیگه مجبور است که اون موتر کشف بکنه. خوشبختانه موتر ما برآمد. چی میکنیم امروز؟ امروز میریم طرف جایی که گفتیم بر دوستا قبل قسمی که خودت قبلا اشاره کردی و برام هم ندیدیم. نه واقعا جای یک متفاوت است. سلامونه ټولو لیدونکو ته. نن یو ځل بیا په بل چکر یا بله میله کې بیا هم راسره میلمانه دي. دا ځل د کابل ځینې ځوانان او ځینې ملګري راغلي دي او د تخار ولایت نه راغلي یاستو. دا ځل نو د میلې ځای مو چینج کړی ده. د کندوز ولایت چهاردرې ولسوالۍ یرګنک سیمې ته راغلي یاستو. میرزاد از تخار آمده و عکاسی میکنه. خودت عکاس هم نیستی، مردم فکر میکنم فریب میدی هم تاکسی برشان گرفتی. چطور؟ گرچه خود عکاسی خود مهارت ندارم، عکس خود کامera میگیره. ما یک وسیله میشیم که او را عیار بسازیم. دیگه امروز از تخار آمدیم به این مکان زیبا و دیدنی. واقعا یک مکان. هنوز کجا رسیدی؟ جای اصلی دیگه چه جایی است واقعا؟ ما یک گفتنی دارم به می دوستا یک گفتنی دارم که هیچ وقت چکرهای خلچ کنسل نکنه، چون همیشه کاروبار است اما چکر همیشه نیست. میرزاد صاحب تشکر از خودت، بخیر آمدی. همیشه به ان شاء الله بازپسان که کل دوستا صحبت میکنیم و فکر میکنم میرزاد صاحب فکر کرده که همینجا است، همینجا جای چکر است، ولی ما شما پیش هم میریم ان شاء الله. دیگه دوستا همینجا عکس میگیرن، شما همراه ما باشین. فردا هم خواد بودیم و شما زیبایی های منطقه چوچال را در چهاردره خواهد دید. دا سړی نو د کابل نه راغلی دی که کوم سفر کې را سره نوی فکر کوم تر اوسه پورې لومړی ځل دی. احساس صاحب زموږ ملګری دی، لږ راته ځان را وپېژنه، ووایه چې څه احساس لري نن به څه احساس وکړي په چهاردره کې. سلامونه، وخت بخیر رشیدي صاحب. تاسو مینوالو ته خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ. بالکل راغلی یاستو کابل نه دغلته چکر ته. نو ستاسو نه یو جان مننه چې مېلمنیو ته په ورین تندي باندې ګورئ تاسو. الله دې لره دا ښکلا دې خوښه شوه؟ هو والله چې دغه ښکلا به بیخي
ډیر په زړه کې بیل رقم ته ځای لري دغلته چې ودرېږې نو بیا بیخي خوندونه لا ډېر وي. بالکل موږ نو له خیره سره دې ته په تمه یو چې زموږ نور انډیوالان هم راشي یو بل موټر ده چې هغې کې ټوله سودا او هر څه دي نو بیا به ځو له خیره مخې ته او تاسو باندې به هغه ځایونه وګورو چې ما هم نه دي لیدلي تاسو. راځئ چې در باندې یو بل ځای وګورم او دا نو کندوز جان دی او د دې غرونو شاته چې دغه لاره ده دلته نو بیا چې واوړو یعنې 214 کیلومتره لاره پاتې ده چې مزار ته ورسیږو. موږ نه مزار ته ځو او نه دلته پاتې کیږو فقط د دې غره نه اوړو او فکر کوم چې چوچال سیمه هم دغلته به چیرې وي نو انشاءالله تاسو به وضعیت وګورئ. واقعا دغه ښکلا نو بېسارې ده. دلته نو بس دغه څو شېبې وړاندې باران شوی دی خټه ډېره ده نو په دغه اساس باندې ځینې موټرونو تګ هم لږ څه ستونزمن دی خو بیا دې خواته لمر دی. مخکې کله چې موږ د کندوز نه حرکت کولو هغه ورځ دلته نږدې وه نو په دغه ځای باندې او دلته ورېدله خو اوس د کندوز نه هم اوښته ځکه دا د کندوز ښار دی چې تر ډیره ځایه پورې پکې ښه ښایسته لمر ښکاري. طبیعتاً زمانی که به کوههای افغانستان میاییم یک چیز خیلی خوب درک میکنیم که هر چالش و هر قدم در این خاک بیارزش نیست. نمیدانم مایک چی مشکل پیدا کرده تا بتانم صدای خود برای شما درست بشنوانم. فکر میکنم چارت نداره و والله اعلم مشکل اصلیش پیدا نکردیم ولی این پشت سر که میبینین واقعا یک فضای متفاوت است. یک چیزی که به یاد آدم میاد زمانی که در کشور قدم میزنه یعنی هر گوشه از این سرزمین وقتی به هر کو میری یا در هر گوشه و کنار میگردی یک چیز به یادت میاد که آرامش است و آرامش مالکیتی از این وطن داری که خیلی خوب است و بدون شک خیلی خرسند هستم که میتونم افغانستان رو ببینم. خان رشیدي صاحب او نصر الله استاد د موټره پاتې وو اوس دا دې راورسېدل تاسو ته په تصویر کې معلومیږي ځکه د موټره کته سوي وو دا لاره څه خرابه وه دوی نو دا دې همدا اوس راورسېدل او ډېر ستړي ښکاري. داسې ستړي چې پوښتنه مه کوه. که په خیر راغلی الله مو لره. موږ نو هلته د موټر نه ښکته شوي وو بیا همداسې پیاده راغلو ځکه باران شوی دی او دا لاره ډېره زیاته لمده ده. زما لومړی ځل د دغه خوا ګورم تاسو هم راسره پاتې شئ. دکتر صاحب توجه بخیر باشی. سلامت باشی. رشیدی صاحب بیخی یک جای جالب است. یک جای متفاوت آفرودینگ کردی به اصطلاح کمپرها کسایی که کمپ میکنن امروز بیخی آفرودینگ کردی. موږ نو له خیره سره له هغه خوا نه راغلو کندوز هغه خواته دی او ډېره سخته لاره وه ځکه دلته معمولا کلي نشته بس داسې لارې دي چې صرف هغه غټ سنکش موټرونه ورباندې ځي. دلته یو له خیره سره د دې نه برکت کوو ملګري دلته دي او واقعا ډیره سخته لاره و یک راه پرچالش و سختگذر بود و حالا حرکت میکنیم دیگه پیش میریم بخیر. این طرف هم شما این زیبایی رو میبینین چه یک ویو قشنگ زیبا و آرامش بخش است. سوارش چطور از سفر لذت میبری؟ دریوریت خستت نکرده؟ والا این را قسمی است که اگه خستم شوی طبیعت ببینی خستگی رفت میشه. دقیقاً. واقعا. بچه ها دیگه در اونجا هستن و ما از این طرف میریم.
جان چی میگفتی؟ من یک سوال داشتم رشیدی صاحب. خب آقای جان قند امی مسیر که هست جای سیلبرد هم داره و امکانش هم امی است که بند شوه. باز کدام را باید بریم پس؟ رای بدیل داره؟ حتما شاید رای بدیل داشته باشه، پرسان میکنیم در این مورد و ضمن ازی امکان ازی هم است که برش صبر کنیم. خیر دیگه. محترم رشیدي صاحب دغه منطقه چې ده دغه ځای ملګرو سره مو خبرې وکړې دی وایي چې دا د خطر څخه خالي نه ده ځکه چې دا ځای شورمشان لري نو بیا دغه خیمه مو رابار کړې ده دغسې په دغه جر کې به مخکې د میلې شورمشان چې شته وایي دا خو دغه په پارسي کې دې ته ګرګ وایي او ستاسې په ژبه باندې دې ته لیوه وایي او موږ کنداریان بیا دې ته شورمش وایو. ورځه السلام علیکم. الته مو خیمه راواخیستل خیر سره او په دغه مسیر باندې به لږ مخکې ځو. دوی وایي چې دلته یو څه خطر دی د هغې لپاره کیدای شي د لیوه خطر وي او داسې ښکاري لکه سیلبر هم دی نو د دې لپاره ښه ده چې یو امن ځای خوړ دی که نه یو امن ځای کې له خیر سره کمپینګ وکړو او د اوس لپاره اشپزي پیل کړو. سبا ته فکر کوم کوم بل ځای ته هم ځو نو لا تر اوسه پورې اصلا هغه اصلي سیمې ته چې موږ ویلي وو د چاردرې چوچال هغې ته فکر کوم نه یو رسېدلي. زه به بیا د انډیوالانو نه پوښتنه هم وکړم نو تاسې هم راسره پاتې شئ او زموږ دغه خپرونه تر پایه پورې وڅارئ. چېرې کینو له خیره حاجي صاحب دغه ځای کې زاړه نغریان دي دغه ځای کې به اوس خپل نغری جوړ کړو ټیک لپاره او خیمه به دغه مخکې دغه لاړ دی دې خوا ته خیمه ودرو هغه ځای کې ودرو په دې دواړو درو منځ کې یا شمال ډېر لګېږي هره خوا ته چې تاسو طبیعت وینو. تاسو راځئ لږ یې وګورو. راجان جان تا به حال چطور است میله؟ چطور خوش میگذره؟ والا واقعا یک جای خوبی است تا فعلا خیلی خوش میگذره اما هوا سرد بود. دوستا خیمه را آماده کردن واقعا یک جای کلا متفاوت است رفیقا. جایی است که تجربه بسیار از کسا نبوده و ما تجربهش کردیم. بله و لذت خیمه را هم میبریم باش کمی توشک موشک آور کنه تنظیم شوه یک بار بخیر. بله انشالله میشه. دلته زموږ آشپزخانه ده له خیره سره. سبا ته به تاسو د دې ځای ښایسته ننداره وګورئ. بدون شک این منظره از اینجا خیلی خوشم آمد به خاطر که در خود قندوز ما یک جایی بوده و ما خبر نداشتیم. خب آشپزخانه اوج است. پیشتر به پشتو هم گفتم و بچه‌ها اینجا نشستن. حالا شما خود دیدین که در کجا هستن. زه به ورو ورشم هلکان دلته بیا خیمه کې ناست دي. ما یک تصمیم گرفتم که بعد از این به هر دو زبان به شکل با شما صحبت کنیم که همون احساس وطنی بودن را زنده کنیم. اینجا هستن و اینجا اتاق بچه هست. شپه پخه شوې ده کیدای شي 2 بجې به وي. زه به یې تاسو ته وګورم. ښه موبایل مې په دې بل جیب کې دی چارج هم نه لري. 2 بجې دي بس دا ګورئ 10:10 دقیقې د شپې په وخت مارګزیم راغی دې خواته نو دلته مو کمپینګ کړی دی. موټرونه مو را نږدې کړه ځکه شپه پخه ده. هلکان بس په خیمه کې ناست دي ځکه چې تاسو اسمان ته وګورئ یو نیم ستوری به تاسو ته پکې ښکاري. غواړو چې هملته دننه بنډار وکړو. هوا سړه ده. زه او بارګزی صاحب غواړو چې قدم ووهو. په سفر کې به دا ښه وي چې یو دوه ملګري د باندې وي ځکه دلته د لیوه خطر هم شته که نه. ځکه چې موږ ته مازدیګر کې وخت کې نږدې ماښام د خلکو راته وویله چې ځان سره محتاط کوئ. دغه ساحې ته موږ راویستلو ځکه چې هغه هاخوا چې ده دغه درې هغه خواته دغه د لیوه خطر شته. نو بیا په دې خاطر باندې دلته دوی موږ سره هغه د محافظتي د غم لري که نه معلومه دپاره چې ساتي هغه هم راغلی دلته. نو
بالکل. نو ملګری دلته دی بس موږ لږ قدم وهو و به خاطر دی کنج شیشتیم که به فارسی هم میره بگویم که ما از خطر گرگ در امان باشیم چون مردم محلی را گفتن. امروز ما بانیم انشالله تا فردا براتون آپدیت‌های جدید داریم. قرار است 24 ساعت دمیجه باشیم و نمیفهمم چقدر وقتش گذشته. خب فردا دیگر وقت ما پوره میشه انشالله. سحر بخیر، صبحتان بخیر، شب بخیر. دنی گوشه گذشت و خیلی یک شب خوب بود. بسیار خوب خوابیدیم به خاطر ازی که خود داخل از این خیمه خوب بود، گرم بود. اگرچه هوا سرد بود، هوا ډیر سړه و خو دننه خیمه کې بیا هوا ګرمه وه. یو څه هلکان موټر کې پراته وو او یو څه هم بیا خیمه کې ویده وو. او دا ښکلا تاسو ګورئ چې مونږ کوم ځای کې کمپ کړی. شب کدام طرف دور زدی بخیر؟ موتور یاد میگیره. خب موتور یاد نداریم اینجا سر؟ تازه رانندگی یاد میگیریم. خب نام خدا. اینجا برای رانندگی یاد گرفتن بسیار خوب است. بسیار خوب است. فضای آزاد. بله. نه بیروبار است و خطری حادثه نیست. بسیار خوب است. بله. با دوستایی که میخواید رانندگی یاد بگیرن خوب است که این یک موقعیت را پیدا بکنن تا دیگه حادثه هم صورت نگیره. دقیقاً. حرکت کنین موتور یاد بگیر. بخیر باش. Beijo, Pé! دو کسان دلته ولاړ چې دوی په څه شي بوخت دي. پوښتنه به ترې وکړه شریف صاحب. لګیا وو په دې سهار کې داسې ځکه چې دا ځای ډېر لرې دی. موږ نو تیار پرون نه دا قیماق راوړي وو. دا چمتو کوو چې د هلکان یو لږ څه انرژي واخلي غرمې ته بیا اشپزي کوو له خیره سره. ښه ډېر. سهار مو بخیر. یو ځل بیا سهار نه دی نو زه نه پوهېږم چې څو بجې به وي. ښه 8 بجې دي. او بالکل 8 بجې دي. موږ د دې نه بار شو له خیره سره غواړو چې لاړ شو یو بل ځای کې له خیره کمپینگ وکړو. همراه ما باشین. شب را دقیقا همینجا سپری کردیم. فعلا بچه ها کثافات جمع میکنن بخیر و بعد از او حرکت میکنیم به طرف یک ساحه دیگه از این مناطق زیبا. پیشتر اون طرف باران باریده. ما میخواستیم به منطقه چوچال ولسوالی چهاردره بریم. نمیدانم که میتونیم بریم یا نه، ولی فکر میکنم در این گوشه و کنار یک جای خوب برای کمپینگ چاشت انتخاب خواهد کردیم. در کل سفر چطور گذشت میرزاد صاحب؟ امشب خوب بود؟ خونه خوردیم؟ در کل یک سفر بسیار خوب و عالی داشتیم دیگه. ای جایی که آمدیم واقعا ای جای زیبا، طبیعت عالی. یه قسمی که میبینید طبیعت گوسفندا هم میچره. این دیگه بشه یک خمار خاص میکنه. یک خمار خاص میکنن دیگه. شب یک آب و هوای بسیار سلقین بود، نه خنک نبود
دیگه تشکر از اینکه مقصد خنک نخورده ما را این باشی. طرف آوردین و قربانت. برای ما یک سیاحت خوب درست کردین. تشکر، بخیر باشید. بس بیرته د کندوز او د مزار لوی لارې ته راورسېدو. دا لاره نو مستقیما د مزار سره وصلېږي. موږ یو بله لار لرو چې په پلخمري باندې مزار ته ځو او بس دلته په تمه یو موټرونه هم دلته ودرولي دي. هغه ډاکسنه چې زموږ سره وه چې په هغه کې وسایل دي هغوی هلته لږ کار درلوده. فکر کوم یو سودا اړتیا وه چې هغه راواخلي. زو له خیره سره بیرته مخکې او چوچال سیمې ته به ځان رسوو. خیره سره پس له یو 20 دقیقې مزله تیز ته راورسېدو، پاخه سړک ته راورسېدو او دلته نو غواړو چې د کمپینګ لپاره یو ځای غوره کړو. مشوره روانه ده چې هلکان به څه مشوره کوي. بارکزه هلته پاتې دی او موږ دیز ته راغلی یاستو ځکه چې دغه سیمه کې ټوله خټه وه او باران ډېر ورېدلی دی. چیرې تللی وې وروره؟ چیرې تللی وې؟ دغه رقم به وروره ما خو تاسو ته لاره در ښکاره کړه چې لاره هغه خواته سیل راغلی و، زموږ پرېښولم، تاسو دغسې راغلاست. دا کم کار دی تاسې ما سره وکړئ. نیم ساعت کېږي بیا روان یم اوس نه پسه نه که ته راغلی دی چې پورې هماسې به بېرته لنډ تللی وي کور ته. ټول پیاده راغلی. اوس به که دا عبدالله څه شی جوړې؟ دغلته د دیګ لپاره یو ځای جوړ کړو. نغری جوړې؟ برابر او نغری ورته جوړوم. دا دغه چې کې بیا کابله نه و ځکه مې دغه ځای انتخاب کړه. دا واښه نه و، شنه واښه. نو طبیعت ته ضرر نه رسوي. طبیعت هم په نظر کې نیولی، ضرر ورته نه رسوو انشاءالله. چې دی همیشه ملګرو ته دا وایي چې طبیعت ته به ضرر نه رسوو او نورو ته به ښه نمونه واوسېږو. ځکه خو مې په دې خاطر باندې دغسې ځای انتخاب کړی چې دلته چمن نشته، واښه نشته، نو په دې خاطر باندې دی دا ځای تنظیموي. ډېره مننه عبدالله دغه چې تاسې نن لکه چې زما او ستا مسؤلیت دی. نن ستا مسؤلیت ده. څه شی به پخو رشید صاحب؟ روش له خیره روش پخو. خو اول ځل د داسې دیګ کې پخو. موږ مخکې له دې نه په دې دیګ بخار کې ډېر دیګ بخار کې هم کړی، په ګاز هم کړی، اوس دا زه د لرګیو نوبت هلکان هلته کرکټ کوي. نصر الله استاد خبره چیرې رسېدل؟ خیره خبره بس دغه د ماما لګیا د وړه ورکوي او نور خیره بیګه آماده ده. آماده نه کوم، بس دم ته به ځي. دم ته به آماده یو انشاءالله. څنګه ناسته سته ورونو؟ بس سلامونه احترامات. رشیدي صاحب به داسې ځای مو سره ترتیب کړئ. احساس صاحب دی نو احساس صاحب وغږوه. دی څه وینا لري، دی خو راغلی میلمه کابله چې د کندوز د چیچل منطقه دی څنګه ارزوي. اصلا کې چیچل مخکې ده وایي که نه؟ و اصلا مخکې دغه شروع ده. نو راخوا غر دی، بیا غر ته ختلم ستونزمنه ده او موږ داسې وخت هم لنډ دی. نو په دا خاطر باندې دغه ځای انډیوالانو انتخاب کړئ. نو زړې خورئ؟ و دا زړې خورو. زموږ
کمپ هلته دلته اشپزخانه ده، دلته کینو او هلکان هلته پورته شوي دي. دلته یو څه چې ما د دوستانو نه واورېدله چوچال یا ځینې وختونو کې هم د چیچال سیمه ده. زه نه پوهېږم چې دقیقه تفسیره څه ده، خو وایي چې دلته ماران ډېر دي او په ورځ کې خو معمولا سړی د مشکل سره نه مخامخ کېږي، خو په شپې کې زما په نظر مناسب ځای نه دی. دېخوا درم تاسو وګورئ ډېره ښکلې ده. دلته کوم ملګري چې مخکې لیدن راغلي هغوی وایي چې دا به تر دې هم شنه کېږي، خو دا یو موسم نه دی، یو څه وخت غواړي، بارانونه غواړي. په دې څو ورځو کې ښه بارانونه هم شوي دي. نو واقعا ډېره ښکلې سیمه ده. ملګري داسې یو څه تللي دي، بیخي نه پوهېږم چې چیرې دي، نو ورک دي. دې ته راغلم مالدوی وګورم. مونږ نو له خیره سره هلته اشپزي روانه ده، یو نیم ساعت کې به زموږ دیګ چمتو کېږي. دلته راغلو د ملګرو سره، یو څه مخکې نه دلته راغلي دي، دغه ځای کې دي، اوس دوی به مو ګورو. او څه کوئ ورونو، دلته څه کوئ؟ حاجي صاحب موږ هم تاسې پسې درتلو، خو نمبرونه کار نه کوي. دغه منطقه ماشاءالله ډېره خوندوره ده. دې خوا داسې وګوره دغه چې لږ راکښته څه تاسې دکتر صاحب آرش کجا رفتی؟ والا رشیدی سبقا آمدیم. بیا پیش بیا که دوستا صدای تا بشنوه. و بسیار یک موقعیت زیبا، بسیار یک جای قشنگ، واقعا لذت بردیم. این طرف بیا دکتر صاحب آرش، اینجا میبینین یک گل هم هست، یک گل که رنگش دقیقا کدام رنگ هست همی گل؟ ایره با رنگ بانجانی کم رنگ میگن، همون تو یک چیز هست. ما تو مثلا رنگگوری هم داریم. بچه ها در او قسمت هستن، پایان از این دره ما آمدیم و قرار است پس همون طرف بریم. بخیر آشپزی وقتش کم مانده که همون دیگ ما پخته شد. واقعا میبینین یک فضای بسیار قشنگ است، بسیار عالی است. یک فضای عالی. بیا دکتر صاحب آرش یگان طرف دیگه بریم، دوستا را یگان جای دیگه را نشان بدیم. ته په دې غرمه کې کوم نظر لري بارکزی صاحب؟ ولا دونه بادرنګ مو خوړل، اوس ډوډۍ تاریان یم، دا به څنګه خورو؟ نه خورې له خیره، هسې روش هم درته پوخ کړی دی چې نه ماشاءالله دي. د استاد نصرالله څخه ډېره زیاته مننه چې روش یې پوخ کړی. زما نوم اوس دلته څوک ناست شروع کړي وروره، بسم الله کړه. روش له خیره سره پوخ شوی دی او ملګري هم ناست دي او له خیره سره ډوډۍ خوري. اسمان ورو ورو صاف شو او لمر یو څه تیز شو. اوس غواړو چې دغه خواته لاړ شو. دا خو هم په تاسو باندې نه ده لیدلې، ډوډۍ مو وخوړله خیر سره. موږ نو له دې اړخ نه راغلو له خیره سره. دا د کندوز سړک دی، یعنې د مزار نه چې کندوز سره وصلیږي او بیرته به ورو ورو حرکت کوو. غواړو لږ وخته لاړ شو ځکه دا لاره ډېره اوږده ده، کیدای شي
نږدې 2 ساعته لاره ده دغه ځای نه تر کندوز پورې وي ښه ده چې لږ څه په وخت راورسېږو. سفر چطور بود؟ بیخی برابر بود. سفرم خوب بود، چکرم خوب بود، میلم خوب بود. لذت بردین؟ څنګه وروره؟ خې جوړې شریف بیخي زړه شوی کرکټ هم ډېر کړی چې دا و کرکټ هم ډېر منځ کې خو بالر ناست دی. ستاسو د مهمان نوازۍ نه یو جهان مننه. بس الله مو کابل ته راوله له خیره سره چې موږ به دومره خدمت وکړو که نه. بس اصلا کې خبره دا ده چې تاسو خپل وطن لیدلی وي او د دې نه مو خوند اخیستی وي. دا تر ټولو غټه خبره ده او مهمه دا ده چې هر ځای ته د وطن ځو احساس مالکیت وکړو، فکر وکړو چې د خپل په کور کې یو. دکتر صاحب آرش میریم؟ بخیر حرکت میکنیم، مایده بریم چرا راه طولانی است. در کل سفر چطور بود؟ لذت بردی؟ واقعا من خو شخصا خودم لذت بردم و همچنان بچه ها در کل همگی خوش بودن. پرونی سفر نه نن بیرته دغه ځای ته راغلو ځکه پرون د دې ځای باندې تللي وو او فکر کوم دلته لږ ولاړ هم وو خو هغه شیبه هم په تاسو باندې نه ولیدلې. ملګرو ټول اوس موبایلونه رااخیستي دي ځکه موبایل دلته کار کوي د اوس لپاره او په دې لاره باندې ځو. زموږ بل موټر هلته ده، هغوی په بل سړک باندې راغلي دي. دلته نو دشته د هر سړک چې انتخاب کوي کولی شي. ستړی مه شې نصرالله او په دې هیله چې دغه ستړی سفر هم خلاص شوی یو ښه درته تېر شوی. والله ډېر خوندور سفر و رشید صاحب. ستړیا هم کوه د ستړیا خوند بیا بیلو نو بالکل خوند مو ته واخیستو. په ټوله کې ډېر خوندور سفر و ځکه دغه ځای موږ او تاسو نه و لیدلی. تا لیدلی و؟ نه نو راغلی. په ټوله کې سفر څنګه ورکزی صاحب؟ ماشاءالله ډېر خوندور سفر و. ډېر خوشحاله یو چې جوړ تیار بیرته دغسې سفر څخه د اوږده سفر څخه په خیر سره راورسېدلو نو دا په واقعیت باندې د خوشحالۍ ځای دی او په ټوله کې زه د دې څخه ډېر زیات خوشحاله یم رشیدي صاحب محترم چې په هېواد کې امن دی. ټول ځوانان کولی شي چې په آزاده فضا کې د امنیت په فضا کې هره خواته چې د وطن وغواړي ولاړ شي نو ماشاءالله ډېر خوندور سفر. ډېره زیاته مننه دوستانو. کور مو ودان تل خیر ملمنو سره وګوره چې شپې لپاره څه بندوبست برابره. کور مو ودان چې موږ څاری بسیار زیاد تشکر که ما را تعقیب میکنین. کسایی که هنوز سابسکرایب نکردن سابسکرایب کنین. سفرهای فوق العاده عالی را برای شما به نمایش خواهد گذاشتیم. تا دیدار بعد بدرود، خدا نگهدار.